جواب د نن عصر کې چې کوم ملایان مناظري دي که مظاهري دي دوی چې دا کومې مناظرې کوي دا د امت په خیر نه دي طالبان. که رښتیا د حق مقصد وي میډیا ته څه ضرورت دی؟ یو ته کېنه یو ته کېنه یو څو کسان کېنوي میډیا خپل منځ کې مباحثه وکړي حق د حق وکړي. دا اوس مظاهرې چې دي که مناظرې دي دا چې راوځي چا ګټلي وي تاسو ته پته لګېږي د هغه طرف ولې موږ وګټل هغوی یې موږ وګټل. خو ګورئ تاسې خو په دې خوشحاله یئ د امت مه اضطراب کې اچوئ. د امت کې دا یې داسې وایي او دا یې داسې وایي او دا په میډیا کې هغه طرف ته هم 200 کتابه ایښي دې طرف ته هم 200 کتاب. تاسې خو په دې امت باندې رحم وکئ که نه په میلیونونو انسانانو په دې ځوانانو هغه شک پیدا کېږي. زه بیخي په دې کښتۍ کې اوس چې داسې اسګاډۍ وي چې دا هسې داسې کشکاږي دا هسې داسې کشکاږي نو هغه سړی وایي چې یاره دا اسونه ودروه چې زه ترې ښکته شم دوی د خپل زور وهي زه یو بله داسې هغه کې سپرېږم څه ورته وایي اسګاډي کې سپرېږم چې هغه یو طرف ته روان وي. دا خو نو ولاکه تر 20 ورځو کې هم لاړ شي دا اس دا نه ځي اراده یې نه ده د تللو ځکه چې داسې هم بوزه نو نه ځي هلته هم قوي اسونه دي داسې یاره دې اسګاډي کې زه نه سپرېږم زه په یو راکته به شي. نو ګورې طالبانو دا خلک الحاد ته مه بیایئ دا خلک مه ملحدین کویه په هغو مسایلو باندې چې هغه د دین اصول هم نه دي د دین فروعي مسایل دي دغه اضطراب کې خلک دلته طالبانو یو خو تاسې طالبان یو عام خلک دي عام خلک بیا دومره ډیر فکر نه لري هغه چې دغه حالت ویني چې ښه زه په دې ګاډۍ کې سپور یم دا یې داسې کشکاږي یاره زه ته دې نه کته سه په داسې یو ګاډۍ کې سپور سه چې سیده مزل وکړي دا چی سو دا امت ته سخت تاوان کوي. ګوره دی د اسلام له ګاډۍ نه خلک مه کته کوئ ګوره الحاد ته بیایئ دا د امت دپاره ډېر لوی تاوان د ګټه نه ده. که ته وایې چې زه امت ته ګټه رسوم نو امت ته ګټه داسې ورسوه چې دغه مظاهره ده که مناظره ځان سره کوي تنها کښېنئ همغلته 10 ورځې بحث وکئ مناظره وکئ یو لک کتابونه راوړئ خو دې نه معلومیږي چې ته میډیا ته راکوې دي تا مقصد اصل کې رضا د الله نه ده ځان ښودنه دي چې هغه دومره کتابونه راوړي هغه دومره کتابونه څه ګټه به یې امت خوښه مو طالبانو ورونو. ان مثل ذلك كمثل عجلة او مركب ركب فيها فرس في الامام وفرس من الوراء وكلاهما قويان فكما ان هذه العجلة من المعقول جدا ان يكون ركابها في حيرة من امرهم چې دا موږ سره کوم هغه کې ناست یو چې یوې خواته نه ځي هذا يجرها الى الامام وهذا يجرها الى الوراء فكذلك الشباب يترجحون في ارجوحة يمينا وشمالا. حیران دي چې موږ څه وکړو اصل کې خدای دا خبر د دې دپاره کوي چې دا شاګردان د ډېر د میډیا نه استفاده د هغه په حالت کې نه کوي د تعلیم په حالت کې ځکه دوی ته یو حیرت پیدا کوي. کتاب چې ګوري یو شی سي هلته د یو ملا خبره واوري د بل ته یو حیرت پیدا کوي. ته خپل ځان ته اوس د ته هغه هدف د علم زده که چې علم دې زده که خپل ځان ته مسیر پیدا کوي. اوبه څه دي طالبانو ورونو چې کله سیلاب راسي ځان ته خپل مسیر پیدا کوي چې د تا علم ډیر سي خپل ځان ته مسیر پیدا کولی سي هغه نصاب چې تا ته مشران جوړ کي او د ښه هدف دپاره دې روان کي.